قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست وایم. قدرمن باورزی صاحب په خپرونه کې راسره مېلمه ده. تاسو باورزی صاحب پیژنئ چې دوی همیشه د خپل وطن دردونه کړاوونه تاسو ته د قلم په ژبه لیکلي دي. هغه څه چې ډېرو هنرمندانو د دوی د شعرونو توصیف کړی دی، دوی شعرونه یې لوستي دي، تاسو اورېدلي دي. نو راځم یوې بلې پوښتنې ته. بابرزی صاحب ډېری مینوال وایي، ډېری خلک وایي چې نغمه ستاسو په شعرونو باندې مشهوره شوه. رښتیا وایي؟ دې ته مخکې راځم چې هغه یو سندرغاړی چې و د فرهاد غفور چې همیشه به یې دغه د ملي ترانې دا کولې، هغې هم زما په ډېرې هغه ملي ترانې یا ملي بڼه لرونکي نظمونه په دې اخره کې بیا دغه کړه تلپاتې سندرې کړي. خاوره د ولیانو دا کور د ننګو نام دی، او اخري سندره هم د هماغې دا اوس وخت کې دغه شوې وه چې نن مې ډېرې اوښکې توی کړې د دې خاورې په لمنه، د دې خاورې وطنه خلک ولې ځي وطنه، غږ راوکړه له پامیره پامو بند امیره، پکتیکا او خوست ظهیره، د هلمند د سیند مسیره، له دې غره وکئ پښتنه، له دې سیند وکئ پښتنه، له دې خاورې او وطنه خلک ولې ځي وطنه. نو دغه اخري شعر هم چې زما دغه شوی دی او لطیف ننګرهاري صاحب او هغې دغه کړی دی چې ترانه شوي دي په دې اوس وختو کې، او د نورو سندرغاړو هم نوم د یادولو دی. نو داسې ده چې دغه مېرمنې چې دي، خو موږ په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو که سړی شاعري کوي، اول خو دا سوال پیدا کېږي چې آیا ضرورت دوی ته شته دی که نه شته دی. خو زموږ هر څه تاواني شوي دي، ځکه کله چې سړی د ولس د ارمان خبره کوي، د ولس د غږ خبره کوي، نو کوم ارزښتونه سړی په نظر کې وي. بیا زموږ مېرمنې چې دي، که د هنر په هره برخه کې، که ډرامه ده، که فلم دی، که سریال دی، هغه ښه شریفانه کرکټر هم خلک په ښه سترګه ورته نه ګوري. نو زه دا نه وایم ښاپیرۍ نغمې چې دی یوازې زما شعرونه نه دي ویلي، د هېواد د ډېرو نامتو سندرغاړو د حتی د سندرغاړو هغه پوک تکراري سندرې دغه کړي دي، لکه چنارو لاندې منګیه که نه، او د هغوی خپله داسې وه چې یوه د هغوی د شعر په انتخاب کې نغمه او که منګلو ډېر دقیق و. همیشه به یې داسې شعرونه انتخابول د سندرې دپاره چې هغه به تلپاتې سندره او د موسیقیت په ورکې و، او هغوی په دې باندې پوهېده چې هغه شعر یو تلپاتې سندره کېږي، ځکه د شعر د انتخاب ښه سلیقه یې درلوده. نو زه دا لا پرې نه کوم چې هغوی زما په شعر باندې دغه شو، خو موږ دا هنر چې دی یو ګډ ارزښت دی، دې لپاره په ګډه کار پکار دی، ځکه دغه مخکې لکه ما چې ویل کلتور په دغه همیشه به هغه هم کوشش کوو چې موږ په اصیل کلتور باندې نړۍ ته باید نږدې شو. نو زیاتره زما شعرونه وو چې هغه به هغوی انتخابول د شعرونو لپاره. زموږ په هنر باندې ډېرې ستړې شپې راغلې، څو دورې دغه جنګونه شو، افغانستان کابل وران شو، نو په دې وخت کې به ما چې شاعري کول هغې کې به هم د افغان لکه را روانې دي د بل وطن په لورې، پاکه خدایه د وطن پیغلې سرتورې، د تورخم په پوله پیغلو ستر مات کړ، کاشکې نه وی د افغان نامه ورپورې، یا خپل وطن موران که لګېدلې اندازه ده، ځکه په تورخم کې راته بنده دروازه ده، یا دا ستاسو پلانونو در په در کړ افغان او هغای بن انسانه، ځکه دا د وخت سندرې وي. موږ که په خپله زمانه کې پاتې کېدل غواړي شاعر، نو همیشه هغه د وخت وروستۍ خبرې نوې خبرې همدا وي، او موږ ته خپل خلک ارزښت راکوي، ځکه موږ د هماغه حالات او هماغه تاریخ، ځکه دا زموږ شاعري چې دا د تاریخ نه الهام باید واخلي، زموږ راتلونکي ته باید خبرې وکړي، او ځکه خلک هم بیا اوري، ځکه هغې کې تاریخ شریکي بلکل. بابرزی دا د هغوی خپله وړتیا وه، نه مې ګټه. کله چې نغمې ستاسو شعر ولوسته، هغه وخت کې خو نغمې او منګل ډېر زیات نوم لري، بیا په خاصه توګه د نغمې مینهوال ډېر زیات و، چې هر چېرته به چا خپل زوی دپاره هم کوژدنه کوله، وایي هغه نجلۍ داسې ښایسته وه لکه نغمه. څه احساس دی کوه چې نغمې ستا هم ځواني وه، نغمې ستا شعر ولوسته، څومره خوشحاله وي؟ کلیوالو خلکو دوستانو به څه درته ویلي؟ نه داسې وه زما خپله، ځکه زموږ مېرمنې چې دي، ځکه دا د شاعر په خپل انتخاب کې خپلواک دی، ځکه زموږ مېرمنې چې دي که په هره برخه کې دي، د تعلیم برخه کې دي، د هنر برخه کې دي، هغوی همیشه د خپلو نارینه پتمنو نارینهو سره اوږه په اوږه د هر تاو تریخوالي، د هر بې عدالتۍ، د هر ظلم په وړاندې ولاړې دي. نو زما خپله داسې و چې په لومړي سر کې د هغوی سره هم اړیکې نه وي،
خو منګل سره مې ډېر دوستانه وه او د هغې غږ مې هم خوښېده نو ما به د منګل دپاره ډېر شعرونه دا کولو خو هغو به هم پکې شریک شو بیا کله کله را به شو نور دا هغو ته چې یعنې ما د منګل دپاره د مکوري صاحب دپاره د دوی دپاره ډېر شعرونه انتخابولو ځکه د هغوی غږ داسې و چې ډېر مینهوال یې لرله او نو بیا حتما داسې وه د مېرمنو غږ خو بیا ډېر لرې رسي ګورې هر دنیا هر سر ته رسي بلکل لکه چې ما ډېرې سندرې مې اورېدلي نو بابرزی صاحب تاسو چې کله ما وپېژندلی هغه یو شعر نغمې ستاسو ویلی وه زما ذهن کې نه ده پاتې نو هغه پای کې ستاسو د نوم ما ته چپ څوک په چا څرنګه ګرانېږي ما ته چل نه راځي ډېره مشهوره که نه ما ته چل نه راځي نو ما مخکې درته ویل چې د مېرمنو غږ ګورې هر وخت کې ځکه دغه د مور غږ چې نه وي د ورېندار غږ نه وي او دا د عاطفې نه ډک غږ دی ځکه د مېرمنو لیکلي د مېرمنو هنر چې دی هغه د یو مور د قهرمانۍ د یو مور د عاطفې مهربانۍ تصویر پکې محسوسېږي سړی محسوس کولی شي نو هغوی دا په افغاني ټولنه کې سخت هم دی هنر چې سړی بیا سندرې وایي بیا خپل هغه هنر پکې ساتي دا ډېره مشکله خبره ده لکه مخکې چې ما وویل نوم ساتل نوم پیدا کول هم ډېره مشکله خبره ده بیا په هغې کې هغه نوم ساتل هم مشکله خبره ده خو هغوی همیشه خپل نوم هم ساتلی و او نوم هم پیدا کړی و او خلکو هم مینه ورکړه دا د خلکو لیونۍ مینه ده بلکل بابرزی صاحب دغه شعر چې تاسو کړی ویل څوک په چا څرنګه ګرانېږي ما له چال نه راځي که نه دغه شعر تاسو په خپله نغمې ته ورکړی که نغمې خواهش کړی چې داسې یو څه ماته ولیکئ یا تاسو دغه شعر لیکلی و هغوی لیدلی و بس داسې وایم د نوي شعرونو ته به هم راشو اتل صاحب دا شعر داسې مرغه دی چې چا ونیو د هغه دی د هغه دی ښه یعنې تاسو لیکلی و هغوی نه هغه دا مخکې داسې و چې دا ماشتر صاحب ته ما دا کړی و خو ماشتر صاحب هم همیشه داسې و زموږ دا خبره نه وي چې دا خو یا د کتاب نه اخلي اوس خو که د شعر وضعیت وي د پخوا نه ښه شوی اتل صاحب په دې ښه شوی دی چې شعر نیټ ته داخل دی شعر تلویزیون ته داخل دی شعر دغه موبایل ته داخل دی د هر ځای نه یې سړی لاس ته راوړی شي نو نه پوهېږم ما دا شعر نه ورکړی خو په دې کې خفه م وه په دې شعر کې چې ولې د ما دا باید لکه هغه اول لاس خبر باید ما ویلی وی نو نه پوهېږم چې دا بریالي صمدي به وي او ځکه بریالي صمدي هم د هغې نوم هم دا اخیستی دی زما ډېرې سندرې شعرونه چې دي هغې د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر کړو تر رڼا د ستورو راوړه نو هغې ته او د ماشتر صاحب سره خو دا شعر ځکه شاعر سره دا دغه نه وي چې یاره ته ورکړه دې ته یې ورکړمه دا وي خو د هنر دپاره کار دی سره په ګډه باندې یو څه کېږي سره موږ چې سره یو ځای شو کله کله حتما یو څوک به د جیب ګوري یو څوک به د فیسبوک ګوري د هغې نه به شعر اخلي او هغه بیا نو ته نه پوهېږي چې دا څنګه لاس ته راوړ سره ځکه دا اخري شعر د هغه اوس وخت کې نغمې او شعر زما دغه کړی چې په ژوند یو غږ راوکړه دا د دې ورکو ځوانانو دپاره چې یونان ته ځي ایران ته ځي دغه اروپا ته په لاره کې چې مړه کېږي په ناپېژانده ناپیدا جزیرو ورکه ورکه په ناپېژانده ناپیدا جزیرو ورکه ورکه په ژوند یو غږ راوکړه شاعره مړې که ژوندی دا ستی په ځمکه په ژوند یو غږ راوکړه او د لویو لویو دریابونو شور ته پاتې راغلی چېرته چې لمر ولیږي هغې لور ته پاتې راغلی سلګۍ سلګۍ سلام راولېږه او زړه مې ښه که په ژوند یو غږ راوکړه په ناپېژانده ناپیدا جزیرو ورکه ورکه په ژوند یو غږ راوکړه په ژوند دا هم وروستۍ سندره ده چې نغمې دغه کړې ده اوس اتل صاحب یو شعر دی نو دغه د خلکو امانت دی که اجازه یو تاریخي شعر دی بلکل مهرباني ځکه دې کې داسې دی چې موږ همیشه دغه شاعران یې که سندرغاړي په هغې کې باید دغه د انتقال خو شاعر باید همیشه غږ جوړونکی غږ ځکه که جنګ وي که سوله وي خو باید ښه سوچ پکار دی ځکه دغه ډېر خلک زموږ وزګار دي او دغه ذهن چې کله وزګار شي دغه د وزګار ذهن خاوند چې دی دغې ته نو په راتلونکي فکرونه مخته راځي چې آینده به مې اولاد سره څه کېږي بربنډو سره بېوسي تنګدستي راځي خو بیا به هم ښه فکر سړی کوي ښه سوچ ښه پکار دی که د راتلونکي او د تیرو پسې ډېر په پریشانۍ سره یاد یې وکړو بیا یاد یې وکړو بیا سړي نه ژوند وژنه کېږي پرمختګ نه کېږي تصمیم نیونه نه کېږي وایي هر ستم نه د دې خاورې زړه خبر دی هر ستم نه د دې خاورې زړه خبر دی کله سیند تې پردی شوی کله غر دی هر ستم نه د دې خاورې زړه خبر دی یو یرغل د بل یرغل پسې پیل شوی په دې خاوره پردی جنګ پردی اشر دی په څلورو دروازو بدرنګې اورم له څلورو دروازو بدرنګې اورم
د څلورو ګاونډو غم مې په سر دی خپلې م نه کړې د سیندونو رڼاګانې هلمند هلته مرور دی کونړ هلته مرور دی او څوک د دې خاورې څښتن او څښتن نه دی په دې خپلو زیرمو واک مې ګوره واک مې د بهر دی واقعیت او چې د یو د غلامۍ مزان خلاص کړی بیا د سلو غلام شوی هر رهبر دی چې د یو د غلامۍ مزان خلاص کړی بیا د سلو غلام شوی هر رهبر دی او څوک د دې خاورې څښتن او څښتن نه دی څوک د دې خاورې څښتن او څښتن نه دی په دې خپلو زیرمو واک مې ګوره واک مې د بهر دی او بیا به ګورو چې د چا تاریخ دروغجن دی بیا به ګورو چې د چا تاریخ دروغجن دی چې بدنام د لوپټو مې د سرونو سوداګر دی بیا به ګورو چې د چا تاریخ دروغجن دی چې بدنام د لوپټو مې د سرونو سوداګر دی د کابل مڼې خوږې دي ګاونډو باندې اختر دی د کابل مڼې خوږې دي ګاونډو باندې اختر دی او د بړستنې او د ستنې غله به یو رسوا کېږي د بړستنې او د ستنې غله به یو رسوا کېږي دا وطن ترې حساب غواړي زورور کشم لور دی هر ستم نه د دې خاورې زړه خبر دی کله سیند دې پردی شوی کله غر دی دا ولاړ برجونه دلته څلي د ننګ شوي دا ولاړ برجونه دلته څلي د ننګ شوي او دلته لوی پاچاهي زړونه له پیغوره په تنګ شوي دا ولاړ برجونه دلته څلي د ننګ شوي د غازیانو د پښو پلونه چاته مه وایه ړنګ شوي دلته لوی پاچاهي زړونه له پیغوره په تنګ شوي په کابل شاهانو دروازې راماتې شوي یا د سرو زرو تاجونه په سرونو بدرنګ شوي په کابل شاهانو دروازې راماتې شوي یا د سرو زرو تاجونه په سرونو بدرنګ شوي دلته لوی پاچاهي زړونه له پیغوره په تنګ شوي د دې ارګ په خندقو کې دوراني ورونه په خپل منځ کې په جنګ شوي دا ولس او دا وګړي چارچاغې کې نیولي په دې خاوره کې سرلوړي د شملو غوندې دنګ شوي ارګ ته څیرمه له ګنبدې نغارې را ډنګېدلي ما په سخته ورځ لیدلي د چنګیز له تړاکونو سمه غرونه لړزېدلي سکندر سره لښکرې اسمایي ته ودرېدلي د یما غوندې د برم پاچاهان په بلخ ورغلي او یو د خاورې نه شړو د بل پرې لاره یو د خاورې نه شړو د بل پرې لاره د وطن جنګ په چا به تاوانېږي موږ څو وارې جارو شوي وو په دې خاوره د افغان جنګ په چا به تاوانېږي نظامونه مو خپلواکې پاتې نه شو اتل صاحب نظامونه مو خپلواکې پاتې نه شو له تاریخ پوښتنه وکړئ چې موږ څه شو اروپا ته مو په لاره ځوانان مړه شو له تاریخ پوښتنه وکړئ چې موږ څه شو نظامونه مو خپلواکې پاتې نه شو یو راغلی بل په منډه دی څو واره یو د خاورې نه شړو د بل پرې لاره د وطن جنګ په چا به تاوانېږي موږ څو وارې جارو شوي وو په دې خاوره د افغان جنګ په چا به تاوانېږي پردی جنګ او پردی شر مو کور ته راشي پردی جنګ او پردی شر مو کور ته راشي په یو نوم او په بل نوم خاوره تالا شي جنګ کې یو نسل ختمیږي بل پیدا شي پردی جنګ او پردی شر مو کور ته راشي مزل پاتې دی د زوکړې نه تر داره د وطن جنګ په چا به تاوانېږي یوه ورځ به دا وګړي حساب غواړي د یوې پوښتنې ځواب غواړي دا وطن د ودرېدلو تاداب غواړي د یوې پوښتنې حساب غواړي څوک د دې خاورې څښتن دی وطنداره د وطن جنګ په چا به تاوانېږي یو د خاورې نه شړو د بل پرې لاره موږ څو وارې جارو شوي وو په دې خاوره د افغان جنګ په چا به تاوانېږي او اوس مې لوی افغانستان ته زړه غورځېږي په نومونو او قومونو چې بیلیږي دا وطن به زموږ کله وطن کېږي په نومونو او قومونو چې بیلیږي نه د قطر نه د بن شلو خیاره د افغان جنګ په چا به تاوانېږي موږ څو وارې جارو شوي وو په دې خاوره د افغان جنګ
په چا به توانېږي. مننه بابرزی صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو.